قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د نړیوالې خدماتي سوداګرۍ نندارتون د نړۍ په خدماتي چارو کې ډېر ستر ټولشموله نندارتون دی چې د خدماتي سوداګرۍ ټول 12 برخې پکې شتون لري. دغه نندارتون له 2012 کال راهیسې هر کال د چین په پلازمینې بیجینګ کې ترسره کیږي. زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته د دغه نندارتون په اړه معلومات شریک کړم. له 2012 کال راهیسې د 190 هیوادونو او سیمو څخه باندې 600 تصادیو او شرکتونو او کابو 600 بهرنیو سوداګریزو ټولنو او ارګانونو په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی. د دغه نندارتون پیمانه تر 2020 کال وروسته نوره هم پراخه شوی او د نړۍ په خدماتي چارو کې یې د ډېر لوی او ستر ټولشموله نندارتون نوم خپل کړی دی. د معلوماتو له مخې د چین د 2023 کال د نړیوالې خدماتي سوداګرۍ نندارتون به د سپتمبر له 2 نیټې څخه تر 6 نیټې پورې په بیجینګ کې د غونډو په ملي مرکز، ملي سټوډیوم او شوګان پارک کې ترسره شي او عمومي مساحت به یې 155,000 متره مربع وي. دغه نندارتون به په آنلاین او آفلاین ډول په ټول شمولو او ځانګړو موډلونو د ورخرسون، همکارۍ، نوښت او ځیرکتیا په شمول ګڼو تودو توکو ته اهمیت ورکړي او د نړیوالې خدماتي سوداګرۍ د سرمشرۍ ځای، فورمونو، معرفتي ناستو او سره مشورو او د پایلو د ننداره کولو له لارې د نړیوالو خدماتي چارو د پیاوړتیا لپاره یوه عالي او غوره ساحه برابره کړي. دغه نندارتون به د لیدوال 3 ځانګړتیاوې ولري. لومړی ځانګړتیا به یې د نړیوالو ګډون او آفلاین فعالیتونه وي. دوهمه ځانګړتیا به یې ځیرک خدمات او نوښت وي او دریمه ځانګړتیا به یې سلامشورۍ، همکارۍ او مؤثرې نتیجې وي. باور دا دی چې دغه نندارتون به د پخوا په شان د خدماتي چارو په اړه د تازه تخنیکونو، نویو تولیداتو او غوره نوښتونو په ښودلو سره په ټوله نړۍ کې د خدماتي چارو او د اقتصاد پرمختګ د پیاوړتیا لپاره مهم رول ولوبوي. درنو دوستانو، د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو د کامیابۍ او خوشحالۍ په هیله.